سلامونه او نیکې نومونه زه ما سباون تاسو ګوري د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو پر دوو غټو موضوعاتو باندې. یو دا دی چې د پاکستان کم حالات چې دي په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان کې کم امنیتي کم حالات دي هغه زیات په خرابېدو دي. ولې خرابېدو خاطر روان دي او پر روان وخت کې څه امکانات شته یا څه کم مشکلات چې دي هغه به جوړېدای شي د دې سیمې د اوسېدونکو لپاره او روان څه دي دا کم حالات چې دا تر تاسو پورې در رسوو. له دې ما سوای د طالبانو خپل کم منځني کم اختلافات کم خبرونه چې دي هغه تر تاسو پورې در رسوو. خبرونه دي کم حد پورې صحیح دی، پروپاګاندا شروع ده، واقعي یو څه روان دي، که روان دي ولې روان دي او څه اختلافات دي دا تر تاسو پورې رسوو. اول کم خبر رسیده موږ تاسو ته په تیرو دوه درو ویډیو کې درکړی اوس د کلات کم حمله سی وسوه دوه درې ورځې وړاندې په هغه کې کم وسلوال سی له هغوی سره سره پاکستاني کم ځواکونه سی وو، امنیتي کم ځواکونه سی وو، هغه په زیات شمیر شاوخوا 18 کم ځواکونه سی وو هغه ووژل سول. څنګه ووژل سول هغه مو په تیره ویډیو کې تاسو ته درښولي ول یا تاسو ته بیان کړي ول، هغه تاسو هلته لیدلی سوی اورېدلی سوی. دا کم حالات چې دي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زیات په خرابېدو دي، په خاصه توګه له شاوخوا شپږ میاشتو پس کم حالات که چیرې مو مطالعه کو یا کم تاریخ سی وګورو د تیر شپږو میاشتو نو دلته کم حالات هغه زیات خراب شوي دي. په خاصه توګه د ډیورنډ کم کرښه چې ده کم نږدې کم افغانستان کم سیمې دي یا د پښتنو کم سیمې چې دي کم امنیتي کم حالات چې دي هغه ورځ تر بلې په خرابېدو دي. غټ کم چاودنې دي، داسې کم اپریشن چې دي هغه روان دي. پاکستاني کم فوجیان چې دي هغوی په وار وار دا ویلي چې په بلوچستان کې به دوی فوجي اپریشن کوي. له دې ما سوای په خیبر پښتونخوا کې کم د ټي ټي پي کم حملې چې دي هغه په زیات کېدو دي او زیات شوي دي او دا رقم په بلوچستان کې کم حملې دي د بلوچستان بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلې کم حملې دي هغه زیاتې دي. هغه که د کلات حمله سي، که د غوزدار کم حمله سي یا تر غوزدار مختص کم نورې کم حملې سي وي، هغه که د تربت خواته سي نو داسې کم حملې دي یا د کوټې کم ریلوې سټیشنز کم ځانمرګي کم برید سي. دا رقم حملې سي دي هغه بیخي مطلب غټ شمیر مخې ته راغلي دي. دلته اوس داسې خبرونه دي یا کم خلک خپل رایه ورکوي یا کم پوهان چې کم دي هغوی دا نظر ورکړی دی چې دلته د پښتنو کم سیمې چې دي په خاص توګه د ډیورنډ نږدې کم دې غاړې کم پاکستان د پښتنو سیمې دي په دې کې کم حالات چې دي هغه دوی دا تورونه پورې کوي چې دلته یو سړه جګړه روانه ده. مخکې د امریکا یا د روس ولا اوس کم جګړه چې ده هغه د امریکا او د چین ترمنځ روانه ده او دغه رقم د چین کم سی پیک شروع کړی دی یا پاکستان اکنامیک چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور چې دی یا کم دیسی لاین جوړوي یا کم روډ سي جوړوي تر تودو اوبو پورې چاینا ځي. هلته به خپل تجارتي کم راشه درسي د هغه به د ګوادر بندرګاه له لوري هغه به پر مخ وړي او له ټولې دنیا سره به نښلي. دا د زیات خرچې ور باندې کړي دي او شاوخوا 10 کاله کې چې دلته مسلسله کار روان دی. که څه هم زیاته برخه یې په پنجاب او سند کې ده خو بیا هم بلوچستان کې دا ګوادر دی نو لازمي خبره ده چې دلته روډ چې دی هغه تر دې ځای پورې تیریږي او دلته به خامخا راځي او کم نوي کم پروژې چې دی هغه به تر یو حده پورې بلوچستان ته هم راځي. په دې سلسله کې چاینا چې دلته په بلوچستان کې په زیات شمیر پیسې چې دي هغه خبرې کړي دي. هغه که د ګوادر ایرپورټ یا هوایي ډګر سي یا دغه رقم کم بندرګاه سي ده که هغه سي او دا رقم د لارې کم نور غټ مصرف سي دي هغه د چین په مرسته باندې ترسره کیږي. او اوس کم جګړه سي ده هغه زور اخیستی دی او بلوچ بلتون غوښتونکي سي دي هغه د چین خلاف دي او د چین کم پروژې چې دي نه یوازې پر پروژو باندې حملې کوي بلکې په کم پروژو کې چې چین پر مخ وړي هغه کې کم کسان کار کوي هغه وخت ناوخته په نښه کوي او په دې سلسله کې کم پاکستاني کم ځواکونه چې پر هغوی باندې هم غټ بریدونه کوي.
دا غټو بریدونو کې 2 ورځې وړاندې یا 3 ورځې وړاندې په کلات کې د هلته راوتلي او لارې نیولې وې د کوټې او د کراچي څخه لویه لار ده هغه یې نیولې وه هلته کوم وسلوال سي وو هغه په غټ شمېر راوتلي وو او هلته یو بینک ته وراشولو له دې ماسې وایي په یو داسې بس یې په نښه کړی و د استخبارات تر پخوا ډېر ټینګ سوي دي نو د استخباراتو په مرسته باندې د خبر غلې اوسې په یو مسافر بس کې کوم فوجیان سي دي هغه له پنجګور او کوټ ته را روان دي په چټي باندې او دا رقم بیا له کوټ څخه نور خپل سیمو ته ځي نو دوی ته خبر رسېدلی و او له پنجګور سکل کوټ ته را روان د کلات په سیمه کې دا بس په نښه کوي او دا بس کې کم کسانو شاوخوا 18 کم پاکستاني کم نیم فوجي کم ځواک سي د اف سي یا فرنټیر کور هغه وجلې او له دې ماسې وای یو بل کس په داسې حال کې وجل شوی چې کله د حمله شروع نو نور امنیتي ځواکونه را روان او د دې د ژغورلو لپاره خو دوی هلته بیا کمین ورته نیولی او پر هغوی باندې هم حمله وکړه او یو کم سرتیری سوی یا کم اف سی کم ځواک سي هغه ژوند له لاسه ورکړی او ووژل سو نو بیا په بدل کې 13 ورځې موږ تاسو خبر درکړی اوسې د پاکستان فوج کم سرلښکر دی جنرال عاصم منیر هغوی سخت بیان ور باندې ورکړی او دوست دښمن نما دوست نامه باندې هیوادونه یاد کړي چې هغه دوی ته په ظاهرا د دوستۍ لاس کړی خو په اصل کې هغه دښمنان دي او دوی دا دعوه کړې وه دا تورنې لګولې او دا دعوه یې کړې وه چې دوی به په دې کوم بدل سي د هغه به په هر صورت اخی او په سیورزي به که هر ځای وي که هر وخت دی به د خپل کم بدل سي د خپل کم کسانو بدل سي د هغه به اخی بیا 13 ورځ نا وخت خبر را لسی کم د بي ال اي یا د بلوچ لیبریشن آرمي یا د بلوچ بلتون غوښتونکو وسال ډلې کم د حمله کړې و د هغه یو کمانډر و هغه وجل سوی دی دا کمانډر خبرونه څه د سي دي متضاد خبرونه دي په دې کې اکثره کم کسان سي د هغه دا دعوه کوي چې دا بل ځای وجل سوی دی خو زیاتره کم دا وی سي د هغه دا د سي دا په کابل کې په خوشحال خان سیمه کې دا کمانډر سی مشتاق کوهی په نامه باندې دا د بي ال اي کمانډر ولو هغه هلته وجل سوی دی په کابل کې او د سي حال کې وجل سوی دی کله دی په ټیکسي سپور او د مخ په سیټ کې ناست او شاوخوا شاته سي کم نور کسان له هغوی په چاړو وهلی دی او کله دی تر روغتون پورې رسېدی او هلته ساه ورکړه نو دی یو رقم دا که څه هم پاکستان په دې حق باندې څه نه دی ویل چې دا دی وژلی دی خو داسې که چیرې مو وګورو چې 13 ورځ د سرلښکر کم بیان سي او هغه دا اوس دی خپل جواب اخی نو دا د هغه یو سلسله ده د هغه سلسله کې یو د جوابي وار دی یا بل داسې څه دغه دی خو دې حق باندې پاکستاني کم ځواکونه چې هغه هم څه نه دی ویلي نه حکومت څه ویلي دي او له دې سره سره طالبان حکومت هم په دې حق څه نه دی ویلي چې دا مشتاق کوهي څوک په کابل کې څه کول او څنګه ووژل سو چا ووژي په دې حق باندې کوم معلومات دي هغه پر روان وخت تر تاسو پورې درسو لدې ما سوي د طالبانو تر مابین کوم د اختلاف کوم خبرونه سي دي په خاصه توګه هغه میډیا چینلز کوم د طالبانو خلاف ګڼل کیږي اکثره وخت کوم د پروپاګاندا ټایپ ریپورټونه ورکي هغه چینلانو کوم خبرونه سي دي هغه د سي دي چې د طالبانو تر خپل مابین کوم اختلافات سي دي هغه زیات سوي دي دلته کې چیرې مو اختلافات پر ځای د اختلافات او د اختلاف د رائے اختلاف زیات دي رائے په دې معنی چې طالبان ټول یو دي په رائے یو څه جلا ده هغه د سي دي چې عباس تنگزي سي دي هغه د بیان ور کړی وو د سي نور طالب کم مشران سي دي هغه هم په وار بیان ور کړی دي چې په خاص توګه د انجونو کم تعلیم سي دي یا د ښځو کم حقوق سي دي د دې په وینا چې هغه حقوق نه ورکول کیږي یا
کم تعلیم چې دی هغه و تعلیم ته نه پرېښودل کېږي یا زده کړو ته نه پرېښودل کېږي دا باید خو کم نور کم کسان چې دي یا کم سخت دریځه چې دي هغوی فعلا دې ته تیار نه دي او دا یو اختلاف رای تر مابین راغلی دی په دې هکله باندې ریپورټونه چې دي چې هغه عباس ستانکزی چې دی هغه به دوبۍ ته تللی دی او کم طالبان چې دي هغوی په کندهار کې یو جرګه چې ده یا کابینې کم میټینګ چې دی هغه یې هم راغوښتی دی او داسې ریپورټونه دي چې د دوی کم وزیران چې دي یا کم ګورنر چې دي هغه یې هغوی ته دا امر شوی دی د کندهار کم پرېکړه شوې ده چې دوی به د بغیر ویلو یا د بغیر اطلاع کولو دوی نورو هیوادو ته یا نورو ملکو ته نه سوی تللی او له دې ما سوی کم کسان چې دي یا د کم هلته چې کم کسان په دې جرګه کې یا په دې میټینګ کې برخه اخیستې دی په هغه کې ملا هیبت الله اخوند صاحب یا اخوندزاده صاحب چې کوم مشري کې شوې ده په دې کې ملا یعقوب هلته پکې شامل و غني برادر صاحب هلته پکې شامل و خو کم دوه غټ کم مشران چې دي په خاص توګه کم عباس ستانکزی چې دی هغه څو ورځې وړاندې هېڅکله دا خبر نه راغلی چې د دوی د نیولو امر شوی دی په دې کې هم څه واضح خبرونه نشته چې رښتیا هم امر شوی و که نه و شوی خو داسې خبرونه رالو چې دوی د نیولو امر شوی او بیا دوی د خوست اوله وار خبرونه اوس دی له کابل هوایي ډګر له لارې وتلی دی خو بیا وروسته خبرونه اوس دی د خوست هوایي ډګر چې دی د هغه له لارې وتلی دی او په دې کې د حقاني کم ډله چې دی هغوی کم مشر چې دی سراج الدین حقاني هغه له دوی سره په دې هکله باندې مرسته کړې ده او دوی د هغوی په مرسته باندې په دې توانېدلی دي چې له افغانستان څخه ووځي کم سراج الدین حقاني صاحب چې دی هغه خپله له شاوخوا 20 ورځو راهیسې یا له 21 جنوري د متحده عرب امارات د هلته د مختلفو چارواکو سره لیدې کاته کړي دي او د سره کوم د انټلیجنس چیفز دی وسیک هغه هم ورسره عمل دی او د نور کم کسان چې هغه هلته عمل دی او له مختلفو کسانو سره ویني او کوم ستونزې چې دي د هغه د حلولو کوم هلې ځلې چې دي هغه روان دي اوس کم خبرونه چې دوی په دې د کندهار په کابینه کې یا د کندهار په جرګه کې دوی دلته ګډون نه دی کړی او دا ریپورټونه چې دوی د اختلافاتو له وجې په دې کې ګډون نه دی کړی او داسې کم خبرونه مخې ته راغلي دي چې سراج الدین حقاني چې دی هغه به یو کسان راغونډوي یو قومي مشران به راغونډوي او د ملا هیبت الله د تبدیلولو یا د بدلولو هڅه به کېږي بل لوري ته بیا کم کسان دي په خاص توګه ملا یعقوب او غني برادر چې دی هغه د ملا هیبت الله د راضي کولو لپاره هلته تللي دي تر څو هغه راضي کړي او کم اختلافات چې دي اختلاف رای چې ده هغه له منځه ختمه سي خو په هر حال کم افغانان چې دي یا د افغانستان کم حالات چې دي هغه دې ته تیار نه دي او په کار هم نه دي چې ورې بیا کم اختلافات چې دي دې حده پورې ورسېږي چې هلته یو نوی جنګ شروع سي او کم حالات چې دي کم امن چې راغلی دی هغه یو ورې بیا خراب سي دا بلوچستان یا خیبر پختونخوا سیمو کې کوم حالات په خرابېدو دي دا تر یو حده پورې د سړې جګړې چې کوم ګمان کېږي هغه روانه ده او دا له افغانستان له تعلقاتو سره تر کوم حده پورې اړیکې لري نه لري یا د افغانستان کوم حالات چې دي له دې ځای له حالاتو سره کوم تعلقات دي دا په را روان وخت تر تاسو پورې درسو خو فعلا کوم حالات دي د دې خوا یا د خیبر پختونخوا او د بلوچستان هغه ډیر ښه نه دي یا بالکل ښه نه دي او ورځ تر بلې په خرابېدو دي او دلته چې کوم کسان دي عام کوم پښتانه چې دي هغه که بلوچ دي که پښتانه دي زیات د دوی ژوند چې دی هغه له ستونزو سره مخ دی او بدامني زیاته شوې ده او دلته کوم روزګار چې دی هغه تقریبا په ټپه درېدلی دی دا په را روان وخت کې موږ ګورو چې حالات چې دي هغه پر کم لوري ته ځي او
نور پس خرابېږي او تر یو حده پورې د صحیح کولو هڅې یې کېږي. خو فعلا داسې معلومیږي چې کوم حالات چې دی هغه به پسې خرابېږي او د پاکستاني کوم حکومت چې دی هغه به زیات او زیات کوم کوشش وي هغه به دا وي چې دا کوم جنګ چې دی دا د پښتونخوا وطن پورې محدوده کړل سي او د په سیند یا په خاص توګه د پنجاب کم ایالتونو چې دي تر هغوی پورې دا جنګ چې دی یا د جنګ کم لړۍ چې دی یا د جنګ کم لمبي چې دی هغه تر هغه ځای پورې یا د هغه ځای د سیمې اوسېدونکو پورې ونه رسېږي. خو بیا هم کم دا جنګ چې دی د کم سړه جګړه چې د هغه خو بیا که چیرې یو وارې تیز سي بیا خو هغه دې ته نه ګوري چې په دې کې کم کسان ملوث دي نه دي ملوث کېدای شي چې افغانستان پوره ورسره د اور لمبو ته ورسي او کم نور کم هیوادونه چې دي هغه که ایران سي که دغه رقم د پنجاب کم سایډ سي هغه هم و دې میدان ته را ودانګي او په دې کې برای راست خپل کم حصہ سي د هغه واخی. تر تاسو پورې به کم معلومات سي دي هغه تر شیرو در رسو کم خپل رائے سي مو یا کم سوال سي دي هغه مو ته د کمنټ لاري ضرور تر مو پورې را رسوي. از مو کم چینل سي دي هغه سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.